ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې د ثبات لپاره باید په پاکستان کې د ترهګرۍ مرکزونه ختم کړل شي. ایرو ایشیا وایي پاکستان ته پکار ده چې په افغانستان کې د سولې له پروسې سره همکاري وکړي، ځکه که په دې برخه کې له دوه مخی کار واخلي نو تر ټولو لومړی به دا اور د پاکستان لمن وسیږي. د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني وایي د کابینې وزیران د یو توت په ارزښت صلاحیت نه لري او ټول صلاحیتونه یوې مافیایي کړۍ ترې اخیستي. نوموړي وایي افغانستان په نړۍ کې لومړنی هیواد دی چې د تدارکاتو رئیس پکې خپله ولسمشر دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې پر شکیلو لورو د بیړني اوربند غږ کړی دی. دغه کمیسیون مشر شهزاد اکبر په تازه څرګندونو کې ویلي په هیواد کې بېوزلي او ناامني ډېره شوې ده او ډېر حقوقي او مدني فعالین او خبریالان له هیواده په تېښته دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټوني بلینکن په تازه څرګندونو کې تایید کړی دی چې د خلیلزاد د کار موده یې غځولې ده. نوموړي همدا راز په خپله خبرو کې د افغانستان د سولې مسله حیاتي بللې ده او پر خلیلزاد یې غږ کړی دی چې دغه حیاتي مسله ژر تر ژره حل کړي.